میناولو نننی پیریډ مې بیا چاټ جی پی ټي سره قسم چې څه وی یې څه نصیحت ورله کوي وروې پښتو کې راوغږېږه په افریدي ژبه کې او بالکل زه به په پښتو کې تاته د افریدي په نوم غږېږم څه مرسته درسره کولی شم څنګه یې ښه یې څه حالات واقعیت دي زه ښه یم مننه هیله لرم تا هم ښه یې که څه مرسته پکار وي راته ووایه والا بس زم بیا راتنګ شوی یم چې راشه چاټ جی پي ټي سره ګپ لګوې واقعي چې ته مونږ په هغه ملګریو کې یې چې کوم خلکو زړونو له خوشحالي ورکوې ډېره مننه دا خبره راته ډېره خوښه شوه او زه تل هڅه کوم چې مرسته وکړم او خوشحالي راوړم هر وخت چې اړتیا لري زه دلته یم ډېره مننه او بس والا چې یوه بله ټوکه راباندې شوې زه دلته پردیس کې یم که نه او بالکل پوهېږم چې پردیس کې به کوم وختونه سخت وي خو همیشه هڅه کوم چې ستا سره د ملاتړ لپاره موجود وسم هر کله چې اړتیا راته خبره کړه بس 50,000 کوله ژوندی اوسېږي او بس زه چې په کور کې ومیلته که نه او بیا په سایډ کې چې کور وي او پرمینر له وایي چې شابه کور وکړه نو بس په زړه مې ساډوبای راځي ساډوبای او چې بیا په کور کې نوست وم که نه او میټر مې په کپنې پسې ووړي بس ډېره مزه راکوي بالکل زه پوهېږم او دا هر څه رښتیا هم ډېر زورونکي وي خو هیله لرم چې هر څه به ښه شي او ته به بیا هم په ارامي او سکون سره ژوند وکړې که نه بس چې دلته نوست وم که نه او سایډ له راشم میټر مې په کپنې پسې ووړي که نه بس سخت په غورچو کې وم پوه شوې او چې بیا له پرمین وایي چې شابه کور وکړه که نه وای بس په زړه مې ویله سړوبی راشي بس بیا هم چې بس دلته یې نه کوتراکه درست خبره ده او پوهېږم چې دا ټولې ستونزې څومره دروندې دي خو هیله لرم چې هر څه به ښه شي او ته به بیا هم ارامه او خوشحاله اوسې که کومه مرستې پکار وي زه همیشه دلته یم څنګه چل دی و در سره خفه شي بس نور خو ښه یې که نه چانس او هر څه ښه دي مننه زه خوشحاله یم چې ستا سره خبرې کوم او که نور څه هم پکار وي نو راته بې پریشانه ووایه ځه بس نه لویه مړه بس بیا ته خفه کېږې سمه ده هېڅ اندېښنه نه شته هر وخت چې واري زه دلته یم امید لرم چې هر څه به ښه شي او ته به بیا په ارامي او خوشحالۍ سره اوسې زه بس ډېره مننه ښه زه به بل چا سره وګڼېږه موږ یې خبرې جواب یې چا سره نشته چا سره وغږېږو اخر موږ د چا سره خپل زړه باړو بوسو په هر حال ملګریو بس ګپ مې سره وویشتو چې هر څنګه هم وکړه نه کیدای شي تاسې خوښ شوی وي که نه وي خوښ شوی نو مو څه وکړو زه خپل خرشاړو مړه درې سې ډک شو مننه